چې مور مې ولده چې هغه شوي د خاتم ده خاوره پرې زیاته وه بله خور مې وه پاخه ورځې ته وې نو پلار ته راوړل اما ولده په هغه خو ورځې ته وې ورور مې وه هغه هم د چک چک د والي نه راچپه شوي انسان یم په حالاتو مزورېږم وطن والا باور وکړه له زړه راخه فکېږم وطن والا باور وکړه له زړه راخه جوړ تکړه بیان خانه جوړه دا که څه شهیدون شوي دي دا کې اووه نفره اووه نفره شهیدون شوي دي په دا کې دا تو څه کې ده دا مې د تره زوی دی په دغه کې یو شهید و هغه یخ سرته برې موږ کړو په وخت کې شپږ کسونه ښه ټول اووه شهیدون دي چې کله زلزله وشوه ناڅاپه بیا زه اول خپل کورنۍ مې وکتله چې مور مې ولده چې هغه شوي د خاتم ده خاوره پرې زیاته وه بله خور مې وه پاخه ورځې ته وې نو پلار ته راوړل اما ولده په هغه خو ورځې ته وې ورور مې وه هغه هم د چک چک د والي نه راچپه شوي نو دلته مې د تره زوی کور دی دغه اول د څوک خور نه روبسلتو اول مې خپله مور وه چې یوه مور مې مړه شوله شهیده شوله خپله او پلار مې دوه وادونه وي بل مور مې غږ وکړه دا د ژوندی ده او هغې غږ وکړه چې مدولي مه پورته کړه هغه مې ونیوله په لاس هم مې راچغې کړه دوه مې وړیکې خورکۍ وې بیا هغه یوه مې خپله خور وه یوه مې مېرانۍ وه خپله خور مې ورچغه کړه بله مېرانۍ مې ورچغه کړه نور خو مې ولیدل شپږ کسه چې دا ختم شول نو دغه دولت مې زر وغوښتل دا مې تره زوی کور وه په دغه کې ډېر خر و پیاله ډېر خر و په دا ګډر په غاندې یې شوي مو تره زوی کاډه وه هغه نور دا بچوني په دا د ګډر یې شوي بیا زه ورته یو کس و نور تره زمان څوک مې نه وي ځکه چې دا ګډر مې سره کم جوړ کړه دا ګډر ته متوه شه ما زه چې کله ولاړم په داسې ګډر کې چې زه نه ورننه د تره زوی کاډه مې دا ډېر په زر کې ګډر و دا مې سره کم جوړ کړه دا ته مې ولی ورکړه دا مې چکه د لرګی مې وکړه چې لږ بوج ځینې کم شو مې دغه ولته صبر دا ژوندی پاتې شو بیا دا ژوندی پاتې شوه دلته مې ګډر بچ شوله زخمي شوله زخمي شوله لرګي مې ورکړم ته دا خطر نه وته هغه وړوکي بچونې وي هغه ته مې لوس ورچو هغه مې ورچه کړل زه دوه کسه هغه وي وړوکي بله مې د تره کډه وه هغه مې بچ کړله تره زوی مې په هغه ولمانه په زوی کې خوښ مې ولده چې شهید شم ډېره سخته پېښه سره وشوله سرو لمبو باندې سوځېږم وطن والا باور وکړه له زړه نه خفه کېږم وطن والا باور وکړه له زړه نه خفه کېږم دا کار ته باد شوي په دغه کټ کې د خاوره وګوره او په دغه کې مې خور وه دغه پیران وینې لږ مې سر په شوی دی خو خیر هغه خښتې په ما کتابونه د چا دي هغه زما دي هغه خښتې وینې هغه په ما په هغه باندې یې شوي نو ما ایسته وغورځولې زه راپورته ته په کومه لار باندې ووتې بیا دغسې زه بس په هغه لار باندې په هغه لرګي کې داسې لاړ پلار ته ورغلم پلار مې وکتل چې څه دا ستا کوټه نه دغه او دا زما ځای کې هغه وکوټه دا ځای کې مې خور وه ما په توره شپه کې لاندې د روښې ورلګېدم خاوره مې غږ دغه بچ شو او ما لاندې سر ورغږ کړ دینارې والې لاندې داسې ننوتې او زه ما داسې ننوتل کندې نارې چې سر مې ورننی کندې غږ یې په پاسه طرفه تله کټه راودې ایستله بیا پاس طرفې لګیا شوم بیا مې راوایستله هغه یوه بس شوله بس چې د چا فرا وي د هغې فرا وي څوک چې پاتې وي هغه پاتې وي څنګه پاتې شم ته هم دغه تیرونه او دغه دیوالونه دغه دویم چا د دیوال دغسې تللی که دغسې راغلی وای خدای نخواسته ته هم شاید له منځه تللی وای خاورو الله پاک دې بکي خیر وکړي یو څه نه کومکونه چې موږ ته ځینې ورونو کړي وو هغه درته سپارو خدای کړي تاسې درد دوا شي دا به درته وسپارم وړوکی خپله خور مې وه هغه وفات اول منډه دې چېرته واخیستل چې کله دغه کار وشو هغه زه په یو ځای کې پروت وم بس دغه جار خو دلته تللی دی که نه خو مور خو داسې مړه شوې پلار ته لاړ شه چې پلار مې وویل دلته مې ورور و ورسره ما پلار او ورور په یوه ځای څملېستل ځکه چې ما نور وروڼه نشته هغه یو ورور په ما نه کوچنی و بیا په ما باندې ډېر زیات ګران و ځکه چې بل څوک مې نه وي یو پلار و یو مې ورور و نو اول یخ ځای ته لاړل پلار مې وکتل چې هغه ختم شوی و خاوره زیاته وه نو بیا مور ته راغلم چې مور مې ولیدل چې په دغه ځای باندې خاوره زیاته دي نو په مخ هلته د تره کره لاړل ما هغه ناره زیاته وهله مخ مې هغه ته لاس ورکړ هغه مې راوایستل 4-5 نفر هغه وي چا مې باج کړل او نور تره زمان څوک نه وي په را کور کې یوازې زه پاتې و ځکه چې نور مسافر وي کراچۍ کې
یو تره مې و هغه بند شوی و. قدرمنو لیدونکو تاسو به دغه ورور دغه دردناکې خبرې اورېدلې وي. دردونه ډېر دي، په هر ځای کې دردونه دي، حد نه لري. الله پاک دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي. یو څه نښ کومکونه چې موږ سره ځینې ورونو کړي وو نغې ورته سپاري وو. دغه 50,000 افغانۍ دغه ورور ته نغدې سپارو چې دا موږ سره د سعودي عربستان نه هلته ډاینې چلوي، موټرې دي، ځینې ورونه راټولې کړي وي. 50,000 افغانۍ دا نغدې ورته سپارو. دغه وخت ورور 50,000 نغدې. بیا هم ستاسو نه مننه وروره، خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ، کور مو ودان، الله دې اجر درکړي. باقي مرستې به انشاءالله هم توضیح کوو. موږ سره تر پایه واوسئ. څه ویل غواړئ دغه ورونو ته چې کومک یې کړی؟ زه دغه نه مهرباني کوم ځکه چې مونږ په داسې اجل وخت کې دی مونږ ته لاس راکړه چې مونږ ډېر په غږ کې وي. دغه کومک نه ډېره مننه کوو ځکه چې مونږ بل داسې څوک نه وي چې لاس مو ورکړی وی یا مونږ سره مرسته کړې وه. دغه نه زه ډېره مهرباني کوم. مننه وروره، خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو بلې کورنۍ ته ځو، د مونږ راتلونکي خپرونې تعقیب کړئ. هغې څخه به هم کومکونه او مرستې کوو. کوم کومکونه هم تاسې پاتې دي نور ویډیوګانې کې به انشاءالله وګورئ. موږ سره پاتې دا خپرونه په همدا ځای پای ته رسوو. تر بلې خپرونې ښې چارې و ښه وخت. دا ژوند د همدردۍ دی سید موسی فهیم واوره مرګی لرم خدای ته به